ما درته ویل حج یو عظیم عبادت دی. دا الله سبحانه وتعالی هغه چاته نصیب کوي چې یو نیکبخته سړی. حدیث کې د دې حج عجیبه فضیلت بیان شوی. هغه حاجان صاحبان چې الله سبحانه وتعالی د حج د ادایګي توفیق ورکړي، خوش قسمته کسانو لپاره عجیبه انعامات په حدیث کې بیان شوي دي. سبحان الله. که یو سړی دا واوري دا به یقین سي چې یاره ټوله دنیا مې پرېښې وی، خو بس دغه حج الله سبحانه وتعالی زما په قسمت لیکلی وي، څومره نیکبخته به وایي. دنیا نه خلاصېږي، د دنیا کارونه نه خلاصېږي. مال او دولت یو وخت د یو چا سره د دې موقع څخه باید هر مسلمان ګټه پورته کړي. د نن کار سبا ته مه پرېږده. سبا ګوره ستا دغه صحت وي که نه وي، دغه دولت چې الله تا ته درکړی دی دا وي که نه وي، دغه اسباب چې تا ته نن مهیا دي گویا ګوره ته سبا دغه اسباب ولرې که نه ولرې. حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د معاذ بن جبل رضی الله عنه روایت دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که چا د روژې د میاشتې روژې ونیولې او لمنځونه یې ادا کړل، د بیت الله شریف حج وکړي، معاذ بن جبل وای دا مې نه دی په یاد چې نبی علیه الصلاة والسلام زکات ورسره یاد کړي که نه، خو دا درې شیان یقیني دي. کان حقا علی الله تعالی ان یغفر له، دا پر الله سبحانه وتعالی حق دی چې د دې بنده مغفرت الله وکړي وبخښي. چې مغفرت دی الله وکړي بس خوش قسمت دی، جنتونه هم ستا دي، د الله رضا هم ستا ده، صحبت د انبیاو په جنتو کې هم ستا ده. څومره آسان عمل دا موږ تاسو کوو، الحمدلله مسلمانان یو، دا موږ په شوق کوو دا عبادت، هم منځونه کوو الحمدلله، هم د روژې د میاشتې روژې نیسو، او یو بیت الله شریف ته حج دپاره تلل دا موږ ته ډېر ګران وي. که ځوانان یې په طاقت کې وي دا حج په ډېر بهترینه طریقه ادا کولی شي. که صفا و مروه وي، که طواف وي، او دغه رقم که عرفات وي، دا ډیر په اسانۍ باندې دا سړی ادا کولی شي، او ډیر په طاقت کې دی، ډیر په توانایي کې دی ماشاءالله. لیکن دغه باوجود دی ځان شاته کوي، وایي ته ود دا کال نه بل کال، دا کال نه بل کال. اخر داسې وخت راسي چې یا د ده صحت د ده سره ساتلو مال نه یا مال نه ورسره، یا مال او صحت دواړو سره اسباب نه برابرېږي، بیا نو دی افسوس کوي چې های افسوس. څومره لوی بشارت. کان حقا علی الله ان یغفر له، دا پر الله سبحانه وتعالی حق دی چې دی وبخښي. کوم کس چې چا روژې ونیول او لمونځ په خپل وخت باندې ادا کړي او د بیت الله شریف حج وکړي، دا څلورم صحابي وایي زما یې دی چې نبي علیه الصلاة والسلام دا څلورم شی ورسره یاد کړي او که نه. بل روایت کې راځي، دا روایت د حضرت ابو درداء رضی الله تعالی عنه روایت دی، عجیبه روایت دی. 5 شان دي، که چا دغه 5 شان د ایمان سره سره وکړل، الله سبحانه وتعالی دته عجیبه انعامات ورکوي. کوم 5 شان؟ اول شی دا دی حافظ علی الصلوات، چا د 5 وخت لمنځو اهتمام وکړي، په یو حالت کې هم د لمونځ نه پرېښوي، خاص کر په جماعت باندې. موږ د جماعت لمنځو څومره کمزوري کوو، څومره کوتاهي کوو. هلته نږدې مخامخ مسجد وي، همسایه ګاونډ کې مسجد وي، لیکن د 5 روپو د 10 روپو د ګراک دپاره موږ هغه جماعت پرېښوي، لمونځ مې پرېښوی وي د 5 روپو دپاره. آیا دا پیسې تا ته به ښه درځي؟ امکان نه لري. دغه لمونځ د اول پوښتنه په قبر کې د لمانځه دا کېږي. لہذا نبی علیه السلام فرمایي 5 شان که چا سره د ایمان وکړه، یعنی ایمان یې درلودی، دغه 5 اعمال یې وکړل، الله سبحانه وتعالی به دی جنت داخل کی، دخل الجنه. ګورې د نبی علیه الصلاة والسلام په روایت کې شک لیدل د ایمان خطره ده. اول شی نبی علیه السلام یاد کړی، من حافظ علی الصلوات الخمس، په 5 لمنځو باندې همیشه دوام کول، د هغه حفاظت کول، په داسې حال کې چې اودس وي، رکوع یې رکوع وي، سجده یې سجده وي. زموږ خو اودسونه پر کم رقم باندې چې کله د اوداسه وخت فورا لاسونه سره ولړه بس راځه، که چا د سنګلي وچي، که د چا بجلکي وچي، که د چا پښې وچي، بس په هر حالت کې راځه.
یا که اودس مو سم سي لمونځ په کوم حالت کې کو نبی علیه الصلاة والسلام د دې سره شرط دا هم یاد کړی دي چې رکوع او سجده یې دواړه برابر وي او په خپل وخت باندې لمونځ وي زموږ رکوع په کوم حالت کې تاسو دا ویډیو ولیدلې سپین ږیري خلک لمونځ په عجیبه حالت کې کوي الله دې دې ته هدایت وکړي رکوع چیرې ده د رکوع څخه ولاړه پوره چیرې ده سجده څنګه ده لکه یو حیوان یا چرګ چې دانه پورته کوي بس موږ هم سجدې په دا ډول باندې نو دا لمونځونه به الله چیرې زموږ څه کوي د عبادت لپاره موږ وخت نه لرو 15 منټه په مسجد کې پر موږ بوجیږي لیکن دغه ملعونه دنیا ته موږ ټوله زندګي ورکړې الدنیا ملعون وملعون ما فيها لیکن د دنیا بغیر موږ چاره نه لرو خدا مقصد د دنیا باید سړی نه وګرځي د زندګۍ مقصد دنیا باید سړی نه وګرځي رکوع وي سجده وي او پر خپل وخت باندې زموږ منځونه پر څه وخت وي دا کاروباران تاسې لیدلي د ماپښین لمونځ پر 4 بجې باندې کوي پر 3 بجې باندې کوي وایي څه کېږي د مازدیګر لمونځ په لمر لوېدو باندې کوي د سهار د پر لمر ختو باندې کوي دا اوس څه شی دی حالانکه نبی علیه السلام وایي که چا د 5 لمونځو حفاظت وکړي په داسې حال کې چې دا اودس هم سم رکوع یې هم سم و سجده یې هم سم و الله سبحانه وتعالی د سره د جنت وعده کړ د جنت وعده یې ورسره زموږ منځونه پر کوم حال باندې موږ چې لمونځ کوو سوچ او فکر مې چیرې جامه په کوم حال کې په کوم جامه کې چې موږ کار کوو روزګار کو بس په هغه جامه باندې الله سبحانه وتعالی په وړاندې ودرېږو او لمونځ ادا کوو صفایي نه صفا خیرنې که صفایي بس موږ منځ یې کېږي دویم شی نبی علیه السلام وایي وصام رمضان د روژې میاشتې روژې کما حقه ونیولې او دریم وحج البيت ان استطاع الیه سبیلا د بیت الله شریف حج هم ادا کی او واعطى زکات طیبه بها نفسه زکات د مال په خوشحالي باندې ورکی دای تاوان نه بلی دای بوج پر ځان نه بلی طیبه بها نفسه خپل په خوشحالي پر رضا باندې د زکات ادا کی وادى الامانه او د امانت حفاظت وکي دا 15 شان باندې کداغه 15 شان چا وکړ نبی علیه الصلاة والسلام وایي الله سبحانه وتعالی د سره د جنت وعده کوي دخل الجنه دا کس به جنت ته داخلي هغه صحابي ابو درداء رضی الله تعالی عنه څخه یو څوک پوښتنه کوي قالوا یا ابا درداء اے ابو درداء د امانت څخه مراد څه دي قال الغسل من الجنابه د جنابت غسل کول دا څومره اړینه خبره ده یعنی که سړی په دا 15 اعمالو کې یو عمل دا هم دی که د جنابت د غسل څخه کما حقه فورا ځان صفا کړي الله سبحانه وتعالی د دې 15 اعمالو په وجه الله د جنت ورکوي د جنابت په غسل په حالت کې باید سړی ډېر وخت نه کړي تېر ټیک دی که سړی جنوب سي هغه د بدن د حرارت د ختمېدو پورې سړی انتظار وکړي فبها لیکن په ګنټو باندې په حالت د جنابت کې ګرځېدل دا ډېر تاواني کیسه ده په دا حال کې که تا ته مرګ رالي ته څه کوې لهذا په دې 15 شانو کې بیت الله شریف حج هم الله سبحانه وتعالی باندې که چا بیت الله شریف حج په صحیح توګه باندې ادا کړي افعال او اعمال د حج ټول ادا کړي که طواف وي او که سعی وي که عرفات وي او که مزدلفې ته تګ که مینا ته که جمرات وي دا ټول په خپل ځای باندې کما حقه ادا کړل دا سړي سره الله سبحانه وتعالی د جنت وعده کړی باید موږ د حج تیاری وکړو که الله توان راکړي وس راکړي که توان وس نه راکړي د الله سبحانه وتعالی څخه وغواړو